کامرانه ما خو ستا په انتظار کې یو سیکنډ شمارلی دی ته خو زما د بچو پلار یې ته خو زما زندګي Stop it, sir. Haji sir. وطنا 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 سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل ګرانو کتونکو د کراچۍ په ښار کې موجود یم ما د شاوخوا د یو ډرامې ټول ټیم ولاړ دی د دې ډرامې نوم دی ګناه مې څه د مورې ډېر ښایسته نوم دی د دې ډرامې ډایرکټر له موږ سره ولاړ دی پوښتنه ځینې کوو چې ګناه مې څه د موره څنګه ډرامه ده راځئ ما سره السلام علیکم وعلیکم السلام عظیم بھائی څنګه ښه ټیک ټاک څه پوزیشن دی یار الحمدلله ډېر ښه یو ستا په ډایرکشن کې د کراچۍ په ښار کې یو ډرامه ستاسو ګناه مې څه د مورې څه وایې د دې ډرامې په حواله ډرامه خو زه به دا ووایم چې کلچر ډرامه ده او سټوري چې دا اکبر علي لیکلی وه د دې پروډوسر چې دی دا کې پوسټو ایچ ډي پروډکشن یوټیوب کې چې کوم چینل دی کامران بھائی خو دې ډرامې خوش نصیبي دا ده چې دې کې عالمګیر باچا ایز ای ویلن کرکټر کړی دی ډېر ښه کرکټر یې کړی بل دا چې د کراچۍ ډېرې ډرامې چې دي د عالمګیر کامران د دې خلکو نه کمی که نه چې دا پکې نه وي بیا لږ کمزورې ډرامې او دې سره زه راغلی وم ما خو ډېرې ډرامې وکړې دلته د بدر ډرامې مې وکړې 3-4 ډرامې هغه وې او دا وشوه ګناه مې څه د مورې ډرامې ټچ ډېر د کمال دی د بیسټ ډرامه ګناه مې څه د مورې د دې ډرامې کهانۍ پر څه وه اصل کې دا خو یو پلار چې هغه لږ بدعمله ښه سړی بیا بدعمله شي او پلار چې کله د اولاد نه لر شي بیا سایم ختم شي ځکه څنګه چې خلک وایي د مور د خپو لاندې جنت دی نو داسې خلک وایي چې یاره د جنت تاله چې د هغه د پلار ده او پلار چې کله داسې هوایي شي د هغه اولاد بیا سرکشه شي ګډ وډ شي مور بیماره شي بیا په کور کې ډېرې مسلې راشي او خپل اولاد بیا سړی د ځان نه په زور لر کوي د دې سټورۍ مطلب دا دی چې یاره ما مه لر کوه د ځان نه مور ټچ ډېر ښه اچھا دا ما ته وایه په دې کې مین مرکزي کرکټر چا ادا کړی اصل کې د دې کرکټر خو دوه دي ټایټل کرکټر چې کمې دي هغه خو یو عالمګیر باچا کړی دی یو کامران بھائی خو اصل کې دی کې کامران چې دی هغه بیا یو ورایټۍ والا کرکټر و که نه ځکه چې په هغه سټوري راغونډه وه او بل کرکټر دی کې چې دی عالمګیر باچا او تا د پته کراچۍ ډرامه نه یا نیمګړې ځکه هغه له خدای وس 10 ورکړلی د ډرامې مالک یې پروډوسر یې د پروډوسر هیلپ کوي او نن سبا پاکستان کې اوتا د پته چې زموږ شوبز حالات داسې نارمل دي که نه دې وجې باندې دغه د وطن چینل مینوالو ته د دې ډرامې په هکله کم پیغام ورکول غواړې ګرانو کتونکو زه خو ګلزار عبید یم ما خو تاسو ته خپل انټروډکشن مخکې وکړو د وطن چینل په حواله زه دا وایم چې دا ښه چینل دی لکه څنګه چې کراچۍ کې هر خبر په خبر رسي نو د هغې بادشاه چې دی هغه عظیم بھائی دی وطن چینل د شوبز سره ډېرو خلکو سره یې واسطه ده ډېرو خلکو کار کوي او بل دا ده چې ستاسو د کراچۍ شوبز چې دی د دې عظیم بھائی نه هم نیمګړی دی چې دا نه بیا هم ستاسو پبلیسټي کم وي پبلیسټي به هم کوي او انشاءالله چینل په حواله زه دا وایم چینل مه هېروئ وطن چینل وګورئ سبسکرایب کوئ شیر کوئ لایک هم کوئ ډېره مننه د الله په امان ګرانو کتونکو ډرامه ګناه مې څه د مورې د دې ډرامې مرکزي ویلن چې زموږ پر څنګ باندې په دې ګروپ کې موجود دی عالمګیر باچا عالمګیر باچا تاسو ټول پیژنئ چې ډېرې ښې ډرامې ډېر زبردسته باکماله ایکټر دی په دې ډرامه کې هم د خپل فن مظاهره کړې ده له دا هم پوښتنه کوو چې په حیثیت ویلن په دې ډرامې کې له خپله کرکټره مطمئنه یې او که نه عظیم لالا ډېر ښکلی سوال دی وکړو او ماشاءالله پهله خو زه ستاسو د وطن چینل ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو په وخت سره راشئ او د کیمرې په سترګه باندې خلکو ته د هر څه واضح وښایئ د دې ډرامې حوالې سره به زه دا خبر وکړم دا کہانی زموږ اکبر علي صاحب لیکلې ده چې مخکې ورته دا میلونه واچوم اکبر علي صاحب د دې ډرامې چې مصنف دی رایټر دی هغه اکبر علي صاحب دی او ډېره ښه کہانی لیکلې ده عظیم لالا دا سکرپټ چې کله ما له راغی نو ما ګلزار حبیب صاحب سره مشوره وکړه
او ګلزار حبیب صاحب چې کله دا سکریپ ولیدو نو هغه وایي چې یاره بالکل په دې کار شروع کړه. نو د دې ډایرکټر چې کوم دی زمونږ ګلزار حبیب صاحب دی د په ډېر ښه محنت کړی دی ډېر ښه سکریپټ دی په دې کې زمونږ سره زمونږ دا شاه زلمی چوټه شاهد دا زما سره مین هیرو دی دې کې د ویلن کریکټر ما کړی دی خو ډرامه ډېره ښه ډرامه د عظیم خان لالا او زمونږ ستا د راوښتو مقصد دغه چې ته د خپل د چیلن په دغه هغه سره دا هر سړي ته د آواز ورسي او دا ډرامه وګوري مور ګناه مې صدا ډېره ښه ډرامه د عظیم خان لالا. ګرانو کتونکو ګناه مې صدا مورې ښایسته نوم دی بهترینه نوم دی او دا زمونږ پر څنګ باندې سي عالمگیر باچا ولاړ دی دا په هره ډرامه کې ویلن دی خو په عام ژوند کې ویلن نه دی مونږ سره ډېر ښه دوست دی مونږ ته هېڅ هم نه وایي خدای ستا زما له غوندې یاره سوه مال ویلن دی داسې نه چاړه را داسې کي یا څوک را داسې کي خدای دا کار نه کوي دې خواته زه ډېره منن. ګرانو کتونکو ګناه مې څه د مورې د دې ډرامې مرکزي هیرو زموږ پر څنګ باندې ولاړ دی کامران خان. تاسو کامران خان هم پېژنئ له ده هم پوښتنه کوو ګناه مې څه د مورې دا ډرامه څنګه ډرامه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نو انشاءالله چې ډرامې خو خیر ډېرې جوړې شوې او ډېرې جوړېږي او د هرې ډرامې یو خپل سټایل او خپل اندازي او دا د هغه ډرامو نه تقریبا چې بدله ډرامه ده دا یو اصلاحي ډرامه ده او دا تاسو د فیملي سره هم کتلی شئ د وړو سره هم کتلی شئ. نو په دې کې موږ یو میسیج ورکړی چې لکه لاوله کې سړی بدعملې او بیا هغه بدعملۍ نه پرېږدي او سمې لار ته راوړي سمې نه بعد بیا هغه دنیا پرېږدي. نو انشاءالله چې کتو ولې به د ښه پوره مزه او دغه به تېلي او دا ډرامه به ریلیز کېږي په KK پښتو چینل باندې. نو یو پرې لازمي وګورئ او دا د موږ اکبر علي به یې ولاړ دی نور باقي به د دې هر څه ووایي. کامران وروره دا ماته ووایه تا کتونکو ته پیغام ورکړي چې دا ډرامه به په یوټیوب چینل باندې چلیږي. زما په خیال په یوټیوب چینل باندې روانه ده دا بس تقریبا اوس 6 بجې به روانه. عظیم خان لالا ستا بیا موږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې په کوم ځای کې زموږ د ډرامې شوټي او بیا ته راشې بیا ته په خپل وطن چینل باندې بیا د هغې ریکارډینګ وکړي دا هم د قوم یو خدمت کې د وطن چینل په سترګه باندې دنیا ته دا میسیج ورسي. نو ستا بیا هم شکریا ادا کوو. بل په دې کې زموږ یو خوب کرکټر چې کم دی روړدا علي اکبر به هغه مرکزي کرکټر کړی دی ښه کرکټر کړی دی. دا ډرامه به زموږ KK پښتو چینل باندې ریلیز کېږي نن د جمعې ورځ ده په 6 بجې د دې ریلیز دی. دا ډرامه لازم وګورئ دا سبسکرایب هم کوئ لایک هم کوئ شیر هم کوئ. د دې سره زموږ بیسټ چینل چې کوم دی په یوټیوب عظیم وطن چینل هغه سبسکرایب هم کوئ شیر هم کوئ او وروره لایک هم کوئ. ډېره مننه. عالمگیر باچا زما ډېر ښه دوست دی که د ده په شان کې زه لږ غوندې ګستاخي وکړم تاسو به خفه کېږئ نه ته لږ هاخوا ته شه دی به رامخته شي. ګرانو کتونکو ګناه مې څه ده د دې ډرامې یو بل کرکټر اکبر علي له ما سره ولاړ دی. اکبر علي زه هم پوښتنه کوو چې دا ډرامه څنګه ډرامه ده؟ وعلیکم سلام عظیم خان څنګه یې ښه برابرې ستاسو ډېره مهرباني تاسو رالی. عظیم خان دا یو اصلاحي ډرامه ده او ډرامې خو ډېرې جوړې شوي دي جوړې به شي خو دا یو چینج ډرامه ده یو ناشنال ډرامه ده او دې کې ټول لکه د ماشومانو د کور او د مور او د ښځې کهاني ده. نو دا چې څومره ډرامې جوړ شي دا یو بدله ډرامه ده دا لازمي وګورئ او دا واحد ډرامه ده چې دې کې هیرو ویلن ته به نه ګورئ دې به نورې ډرامې کهانۍ ته ګورئ. نو دا ډرامه لازمي وګورئ بیا تاسو ووایئ په خپله چې دا څنګه ډرامه ده زه به تاسو ته نور څه ووایم. ډېره مننه. ګرانو کتونکو دا و د یو نوې ډرامې ګناه مې څه ده مورې ډېر ښایسته نوم ډېره زبردسته کیسه به تاسو په دې ډرامه کې ګورئ هسته او خوند به پرې اخیسته. ګرانو کتونکو دا و د دې ډرامې تفصیلي خبرې او د دې ډرامې کې چې کومو فنکارانو د خپل فن مظاهره کړې وه له هغو سره دوې د خوند خوږې خبرې چې ما له تاسو سره شیر کړي تر بل خوندور پروګرامه پورې مو پر لوی الله سپارلي یاسته د خدای په امان.